هغه ساعت چې په هغه کې سپین زر یا سره زر استعمال شوي وي د همدغه ساعت تړل په لاس کې شرعاً څنګه دي؟ فقها لیکي که ساعت له خالصو زرو یا له سپینو زرو څخه جوړ شوی وي نو د نارینهو لپاره استعمال جایز نه دی. ساعت دی خالص سره زر دی، ساعت دی خالص نقره ده سپین زر دی، نو د همدغه ساعت استعمال د نارینهو لپاره شرعاً جایز نه دی. لیکن که چیرته دننه د سرو او سپینو زرو وي، یعنی په ساعت کې دننه سره زر او سپین زر استعمال شوي وي او د باندې اوسپنه وي، نو د نارینهو او د ښځینهو د دواړو لپاره استعمال جایز دی، شرعاً په دې کې ستونزه نشته دی. دې ته ورته همداسې یوه مسئله علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې او علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې په 6 جلد کې 359 صفحه کې په کتاب د حظر و اباحت کې په تفصیل سره څیړلې ده. همداسې صاحب د جوهر نیرې په 2 جلد کې په 383 صفحه کې کتاب حظر و اباحت کې هم دا مسئله په تفصیل سره څیړلې ده. نو که چیرته ساعت خالص د نقرې نه جوړ وي یا خالص د سرو زرو نه جوړ وي، استعمال نارینهو لپاره جایز نه دی. اما که دننه په ساعت کې سره زر استعمال شوي وي یا سپین زر استعمال شوي وي او د باندې اوسپنه وي لکه اوسني ساعتونه، بیا استعمال د نارینهو او ښځینهو دواړو لپاره جایز دی، شرعي ستونزه پکې نشته دی.